امریکا یو ځل بیا له افغان حکومت ملاتړ وکړو او طالبانو ته یې ګواښ وکړ. د سلام په وړاندې کولو سره د هر څه نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ ترڅو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میرل ویلي دوی په ځلونه له طالبانو ته ویلي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د مذاکراتو لار خپله کړي. د په خبره که طالبان تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي نو دوی له لوري به د ځواب انتظار هم وباسي. تر دې وړاندې هم سکاټ میلر ویلي و چې که طالبان پر افغان ځواکونه بریدونو ته ادامه ورکړي او افغان سرتیري د مرستې غوښتنه ترې وکړي ناټو ځواکونه مرستې ته ورځي. سکاټ میلر وایي دوی د سولې هوکړې ته ژمن دي خو طالبانو ته هم پکار ده چې تاوتریخوالی کم کړي. میلر داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې ګڼو امریکایي چارواکو له طالبانو د بشري اوربند غوښتنه کړې ده خو دغه ډلې غوښتنه رد کړې ده. بل خو د امریکا یو پخوانی سفیر رونالډ نیومن یو لیکنه خپره کړې ده. نوموړي په دې لیکنه کې ویل افغانستان له یوې خوا د کورونا وایروس له خطر سره مخ ده، له بلې خوا طالبان جګړه کوي او درېیمه ستونزه پکې د واک او شخصي ګټو پر سر د دوو سیاسي مشرانو ناندري دي. په دغه مقاله کې راځي چې امریکا له طالبانو سره سولې نه بلکې د خپلو سرتیرو د ایستلو هوکړه لاسلیک کړې ده چې له همدې امله طالبان لا هم جګړو ته ادامه ورکوي. په مقاله کې راځي افغانان د یوې سالمې رهبرۍ له نشتوالي سره مخ دي ځکه دوه مهم سیاسي مشران د دمګړي د خپلو شاوخوا کسانو د خوشحالۍ لپاره د واک په سر ناندرۍ کوي او له یو سره هم د افغانستان د خلکو او روان وضعیت اندېښنه نشته ده. سرچینه کاږي افغانستان او افغانان له یو خورا خطرناک وضعیت سره مخ دي خو د واک پر سر د دوو مشرانو ناندرۍ د شرم وړ خبره ده. په مقاله کې همداراز راځي چې دواړه سیاسیون په تاریخ کې د دوی په اړه لکېدونکي قضاوت اندېښنه ولري او د شخصي ګټو پر ځای د خپلو خلکو ګټو ته لومړیتوب ورکړي. له تاسو نه ډیره مننه کوم چې ویډیو مې را سره تر اخره ولیدله. که چیرته مو ویډیو خوښه شوی نو حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما را سره په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.